اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 71 باندې منګه د دې چپټر نمبر 5 فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټرز چې د دې چپټر د کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز چې دي 4 نمبر دا بکو صحیح ده. په دې کې لاولنې وای weigh 1/4 of a glass of vinegar and teaspoon of baking soda. څلورم حصه به تاسو راواخلئ په یو ګیلاس کې سرکه 1/4 حصه به تاسو د یو ګلاس ډکه کوئ د سرکې نه 1/4 حصه مطلب څلورم حصه صحیح ده. and teaspoon of baking soda او یوه چمچه 1 چای کا چمچه یوه سمسوکی به دې ته واچوئ بیکینګ سوډا صحیح ده. دین دا دواړه به لاول تاسو ویټ کوئ د دې وزن به مو کوئ د دې وزن به مو جدا جدا وکئ صحیح ده. بیا به څه وکئ then mix them together بیا به دا دواړه مکس کوئ as a result bubbles will be formed نو په نتیجه کې به څه وشي کله چې تاسو دا دواړه مکس کوئ نو په دې نقشه کې که تاسو کتای شئ ببلز چې دی دا به جوړ شي بړبوخۍ به جوړ شي سر ته به راوخیږي صحیح ده. weigh this compound again او وز دا مرکب چې دی دا دوباره وزن کوي now its weight will become less than the previous one نو اوس په د دې وزن د اولني نه لږي کم وای مطلب کموالی به پکې راغلی تاسو چې کله دا جدا جدا ویټ د دې کړو نو اوس په دا کمی. how will you explain the loss of the weight نو تاسو به دا اوس د دې وضاحت په څنګه کوئ دا ویټ ولې ضایع شوی دی نو چونکې دا چې دی دا یو کیمیکل چینج دی صحیح ده. په دې کې کیمیکل ریاکشن چې دی دا پکې کیږي کله چې موږ بیکینګ سوډا کم ته چې موږ سوډیم بای کاربونیټ وایو دا موږ د یو ځای کو د سرکې سره اسیټیک اسید سره صحیح ده نو زموږ سره جوړ شي سوډیم اسیټیټ اوبه او کاربن ډای اکساید ګیس دا درې پروډکټس چې دی دا زموږ سره جوړ شي صحیح ده. او په دې کې بیا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی هغه د ببلز په فارم کې سراونډینګ ته خارج شي نو ظاهره ده چې لاول په دې کې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی د هغې وزن شاملو اوس چې چونکې د دې نه کاربن ډای اکساید ګیس سراونډینګ ته خارج شو نو د دې په وزن کې د دې په وجه باندې کمی راغی صحیح ده. او دا یو کیمیکل چینج دی ایرریورسیبل چینج دی نیو پروډکټس یې موږ له راکړو او کاربن ډای اکساید ګیس ضایع کېدو په وجه باندې د دې وزن چې دی هغه کم شو صحیح ده. ښه بیا دلته کې لاندې تاسو ګورئ وایي on mixing vinegar and boiling water bubbles are produced تاسو چې کله سرکه په خوټ کېدلو اوبو کې مکس کوئ نو هم ببلز چې دی ببلز به پروډیوس شي صحیح ده. out of the two one is chemical change and the other one is a physical change explain وس په دې کې دا کم چې موږ مخکې وي دا یو کیمیکل چینج او کله چې تاسو وینیګر په بویلینګ واټر کې مکس کوئ نو دا یو فزیکل چینج دی ایکسپلین کوي وضاحت یې وکړئ. نو کله چې موږ وینیګر په بویلینګ واټر کې واچو نو دا خو یو فزیکل چینج ځکه دی چې دا صرف یو سټیټ یو جسمانی بدلون دی صحیح ده. اوبه چې دي خوټ کېدلي اوبه په هغه کې ببلز جوړ شو یا مطلب هغه ګیشیس سټیټ ته چې دی نو هغه بدلې شوې صرف د هغې هغه حالت بدل شو صحیح ده. د یو سټیټ نه بل سټیټ ته واغوښتې صحیح ده څه نوی سیستم نه دی جوړ شوی بلکې ګیشیس سټیټ ته راړي دا یو فزیکل چینج دی او هغه چې هغه په هغې کې یو نوي څیزونه چې جوړ شوي نو هغه یو کیمیکل چینج صحیح ده او دا فزیکل چینج دی په دې وجه دې ته وایي یو فزیکل چینج جسمانی تبدیلی صحیح ده. ښه بیا دلته کې لاندې که تاسو ګورئ وایي نمبر 3 ته وایي a student weighs a piece of ice and then allows it to melt یو سټوډنټ چې دی یو شاګرد هغه ولګي واوره چې ده د هغې هغه وزن کې او بیا دا پرېږدي چې دا ویلې شي
نو in your opinion what will be the weight of water and why ستاسو په رأی کې د دې وزن به وروسته بیا صحیح کله چې دا واوره ویلې شي اوبو ته او ولې نو دا هم یو فزیکل چینج دی د دې وزن به هم دقه کم چې لاولو په دې کې بس چینج نه راغلی صحیح دی دا صرف یو سټیټ چینج دی لاول واوره او بیا لیکوډ لاول سالډ سټیټ کې وه او بیا لیکوډ سټیټ ته کنورټ شوه د دې وزن چې دی وزن به نه چینج شوی د قشته وزن به وي صحیح ده ښه بیا په پورې پیج نمبر 72 باندې که تاسو وګورئ دلته کې نو removal of eggshell by chemical process د هګۍ د پټ چې کوم دی که نو دا ریمو کول په یو کیمیکل پروسس باندې صحیح ده په یو کیمیایي عمل باندې د هګۍ کوم دا له پاسه پټ چې دی کوم د چې موږ اګشیل وایو صحیح ده دا لرې کول دا یو پروجیکټ دی صحیح ده تاسو ته به څه مواد پکاري یو هګۍ به پکاري وینیګر به پکاري سرکه او یو لوښی به پکاري ویسل ټو کیپ ایګ چې دا هګۍ پکې تاسو کېدی اوس پروسیجر د دې سره طریقې کار څه دی صحیح ده نو هغې ته وګورئ نمبر 1 take an egg in a vessel or can pour vinegar on it تاسو په یو لوښي کې یا په یو کین کې تاسو هګۍ چې دا راواخلئ او په دې باندې سرکه واچوئ صحیح ده so that the egg is immersed into it چې دا هګۍ په دې کې ډوبه شي bubbles will be formed on the egg surface د هګۍ په دې سطحه باندې به bubbles جوړ شي صحیح ده نمبر 2 leave it for 12 hours د 12 غنټو دپاره دا پرېږدئ carefully په احتیاط سره take out the egg د هګۍ راوباسئ صحیح ده of the vessel د دې لوښي نه then wash it gently او بیا دا په مزه باندې په قلاره ووینځئ and observe the egg او بیا د دې هګۍ مشاهده وکړئ نمبر 3 you will observe تاسو به دا مشاهده وکړئ that the egg shell of the egg has disappeared چې د هګۍ دا پټ چې دی دا غایب شوی دی بیا نمبر 4 what did you conclude from this observation د دې نه تاسو څه نتیجه اخذ کوئ د دې مشاهدې نه تاسو دا ولې دا د هګۍ دا پټ چې دی دا چېرته تللی دی دا ولې نشته اوس صحیح ده نو په سرکه کې دا کم اسیټیک اسید چې دی دا د هګۍ دا پټ چې دی په کم کې چې کیلشیم کاربونیټ دی د هغې سره دا ریاکشن وکړي صحیح ده او دغه کم اسیټیک اسید چې دی هغه ولګي او دا هګۍ دا پټ چې دی دا ډیزالف کړي دا حل کړي صحیح ده او ایز ا ریزلټ زموږ سره په دې کې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی هغه هم پروډیوس شي کم چې دلته کې دی تاسو ته یاد کو چې bubbles will be formed on the egg surface د هګۍ په دې سطحه باندې به bubbles جوړ شي کم چې د bubbles په فارم کې بهر ته راوځي صحیح ده نو دا bubbles د دغه کاربن ډای اکساید ګیس په وجه باندې جوړ شي او دغه اسیټیک اسید چې دی کیلشیم کاربونیټ دا ډیزالف کی حلی کی ختم کی نو بیا چې تاسو دا هګۍ کله بهر ته راوباسئ نو په دې پورې به دا پټ چې دی دا به پورې نه صحیح ده نو دا و د دیزی پورې دا یو پروجیکټ او دا باقي چې مونږ کم په تیر 71 پیج باندې وي دغه کنسټرکټډ ریسپانس کوېسچنز او دا چپټر چې دی دا مکمل ختم شو او بل ویډیو کې به ان شاء الله بیا لایټ اینڈ ساوند چې دی چپټر نمبر 6 دا به شروع کوو صحیح ده او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان